ابراهيم عليه السلام حیران او الله څه وکم دواړه بیبي جګړې کوي یو ځای ژوند نه کوي ابراهيم عليه السلام دوه ښځې وي یوه سارا بیبي وه خپله مشرۍ ښځه چې دا د تره لور هم وه او دویمه ښځه دغه د بادشاه لور وه هاجره بیبي چې هغه وله ورکړه نو د هاجرې بیبي دغلته په شام کې زوی پیدا شو اسماعیل علیه السلام د کشرۍ ښځې نه زوی وشو اسماعیل علیه السلام دا اسماعیل علیه السلام چې دی که نه دا علما لیکي وایي د عبرانۍ ژبې او د عربۍ ژبې د دواړو د ژبو نه یو نوم جوړ شوی دی د اسمع په عربۍ کې معنی د واوره او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته ویلی شي نو اسماعیل الله زما دا خبره واوره ای الله یعنی ما له زوی راکه په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله او بالکل بوډا اولاد نو الله ته به جړه فریاد کو الله مال اولاد راکا الله مال نیک عمل او صالح بچی راکا نو الله ته به جړه کوله نو اسمع الله زما د आवाज وور الله زما د مطالبه منظور ک الله او ایل په عبرانی ژبه کې الله ته ویل شي نو اسماعیل نو الله تبارک وتعالى د 15 کاله په عمر کې ابراهيم عليه السلام ته د کشرۍ بیبي نه اسماعیل عليه السلام ورکو چې پیدا شو نو ورله اسماعیل کې خود ځکه دا ما د الله نه پټي دعاګانو باندې غوښته دي نو ورلم هغه کې خود اسماعیل بیا د ابراهيم عليه السلام د دې بیبيانو په خپل منځ کې به جګړې وي ځکه عام طور پر دوه بني چې وینو دا یو ځای ژوند نه کوي جګړې کوي نو د ابراهيم عليه السلام یو مشرۍ بیبي وا یو کشرۍ بیبي وا د کشرۍ بیبي پکې زویم پیدا شو نو دواړو یو ځای ژوند نه کو جګړې به کولې ابراهيم عليه السلام په سخته پریشانۍ کې وو مشرۍ بیبي هم نشو پرې خو دې ځکه دای قربانو ته قتلو چې دا عراق نه زما سره شام ته سفر وکړو تنی تنها زما د پاره دا دومره سفر ما سره کوي ډېرې قربانۍ را سره دي نو دا دې قربانۍ ورته یاد دی نه غیم نشو پرې خو دې دلته هاجره بیبي هم نشو پرې خو دې ځکه چې دا خو د بادشاه لور د مال بادشاه راکړه د خدمت لپاره او اوس بچي مو شو وړو کې زوی سره په هغه کې نو څه کم دا پرې تما ابراهيم عليه السلام حیران او الله څه وکم دواړه بیبي جګړې کوي یو ځای ژوند نه کوي الله تبارک وتعالى ورته حکم وکړو ابراهيم دا کشر بیبي دې روانه کا بوځه جدا کډواړه پیغمبر ته بغیر د وحی نه کار نه کوي دا دواړه جدا کا د ابراهيم عليه السلام خدا مطلب چې چرته ځن نږدې بل ځای ته به بوزم نو کله باغی لازم او کله بدیل راځم نو روایت کې راځي وي جبرئیل علیه السلام ور سره مرګره شو په اوخ باندې سوار شو ځان سره په تیلې کې لږ خوراک راوغسته او بتکی کې لګي وبې راوغسته روان دي ابراهيم عليه السلام بار د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې جبرئیل چرته بزو وي مخکې د الله حکم دی مخکې د الله حکم دی ځا روایت کې راځي وي چرته بچ خپل شنه علاقه را لکنه ابراهيم عليه السلام ته بخوخه شو نو د جبرئیل علیه السلام نه به تاسو کو جبرئیل الله ودا الله کوم ته نه خودلی دا لا ته نه خودلی چې دلته کې پړا واچوي نه مخکې حکم دی ځا مخکې ابراهيم عليه السلام روان دي دومره سفر او شو چې د شام نه د فلسطین نه را ورسېدو مکی مکرمه ته سرو شګو تر ورسېدل سرو غرونه تور غرونه بس نور څه شي نشته د کیکر بوټي ځای په ځای ولاړ دي بس د کیکر یو ونه وا او په سور نور کې دغه د لاندې سور ابراهيم عليه السلام ته جبرئیل علیه السلام او فرمایل وی رب فرمایلی دي چې دلته کې پړاو واچوي دلته نه انسان شته نه چرته آبادی شته هیڅ شی په نظر نه راځي سره شګه د کیکر بوټي بس د الله حکم دلته دی دا بیبي دي دلته پرې د وچې د دواړو په یو بل باندې د سره هغه بویم نه لګي یوالته پاتې شو یو دلته رااله د دې کیکر د لاندې ابراهيم عليه السلام ته دا حکم وشو چې خبرې به ورسره نه کوي او دا بیبي دلته پرې د وزه اوس د الله د طرفه امتحان دی کنه یو امتحان خداو چې ورته وکړی شو دویم امتحان داو چې بادشاہ عزت تلاس ورچو الله تیره بچ کو اوس دا دریم امتحانو چې خپل بیبي د وړو کې ماشوم سره پغېږه کې په یو خوشي بیابان کې پرې دا عزت اوس هاجره بیبي د کیکر د بوټي د لاندې پرې خو دا په بدکی کې لګي وبدي او په تیلې کې له خوراک ته سره کې خو روان شو تیرا اوس ډیر زیات خفه دی د ځواني عمر هم نه دی 15 یا شپږ یا وته او کال ته عمر رسیدلې دغه وخت بوډا دی اندامونه وسلم سات نو ور کوي
اندامونه مرفيږي په بډاوالي کې الله یو بچوړه ورکړو د الله د طرف نه حکم دار چې په دې سره شګو کې پرې دا وزته ابراهيم عليه السلام غریب نیولې ده سترګو کې وښ کې دي د بیبي نه روان شو چې روان شو اوس بیبي ورس پوه شو چې د خو زمانه روان شو ما فریدي دا کم ځای کې پریخو دا د دا الله دې مونږ ټول حج او عمره لبوزي د مکه مکرمه کې چې کومه مقبره ده چې کې خدیجه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دفن ده جنت المعلا چې ورته ویلې شي مقبره چې ده د دې مروه طرف ته په دروازه باندې چې اوزي اخو بیا سید لاړ شي هغه مقبره ته ورشي خدیجه رضی الله تعالی هم په دغه مقبره کې دفن ده دغه ځای کې دا بیبي پرې خدا هاجره بیبي په دغه ځای کې پرې خدا اوس ابراهيم عليه السلام ته نار روان شو هاجره بیبي پوه شو چې تله خو زمونږ نه روان دی مونږ پرې خودو د شاعری وسرامن دکړي आवाज ورته وکړو الى منتقلنا يا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس و ابراهيم په دې خوشي بیابان کې می چاته پرې دی ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس په دې خوشي بیابان کې خو نه د خوراک سکاک څه ششتا نه پکې انسانان شته چې مونږ ته مدد وغواړو دلته وایي شي نشته په دې خوشي بیابان کې مونږ چاته پرې دی و ابراهيم عليه السلام غریب نیولې د شاته نه ګوري ضعیف دی سپینګری دی بوډا دی روان دی تینا هاجره بیبي پس بیا را منډي کې بیا وتا आवाज کوي الى منتقلنا يا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس ابراهيم په دې خوشي بیابان کې ما چاته پرې دی چاته می پرې دی په دې سوچو کې ما په چا باندې سپاري ابراهيم عليه السلام په شا باندې نه ګوري نو کله چې تر صفا مروه منس کې دا سعی پوره کې په دې مروه باندې دا سعی خلاص شي کنه نو التباب المروه دی پاغي دروازه به مروه غونډکنه پاغي دروازه به اوزي دغه دروازې دې زیت چې ابراهيم عليه السلام را ورسید کنه نو هاجری بیبي شاغړي د قمیص نه راټینګ کو ویني وو او بیا ورته وی الی منتقلنا یا ابراهيم په چا مسپاري دلته کې سوق دي نو ابراهيم عليه السلام ورته داسې په شا باندې وکتل نو د دې سترګو نه وښ کرا روان شي چې سترګو نه وښ کرا روان شي هاجره بیبي پوه شو وی الله امرک الله درته دې حکم کړی دی ګوره چې کو په دې خوش بیابان کې مونږ پر دې روانې رانه ګوره چې دا درته الله ویلي دي کو ابراهيم عليه السلام ورته سر وسانډه وی ماته الله فرمایلی دي هغه زورور زنانه و د پیغمبر سره پاتې شي وی زه چې کوم الله درته حکم کړي هغه الله به مونږ نه ضایع کوي کوم الله چې تا ته حکم کړي هغه الله به مونږ چیرې نه سپوري دا سم معمولی زنانه نه وخه دا هغه زنانه ده چې د بادشاه لور ده دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر ښځه ده او دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر مور ده وی زه چې کوم رب تا ته ویلي هغه رب به مونږ چیرې نه سپوري زه ابراهيم عليه السلام را روان شو دغه مکه ټول غونډي دي کنه نو دا وای د سترګو نه را پناه شنه داسې په غونډکې باندې ودرېد او الله تعالی سونه اوچت کړو او دعاګانې شروع کړې قران او دعاګانې ذکر کړې دي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله خپل بچی می درته په خوشي بیابان کې پرې خودل الله په خوشي بیابان کې می درته خپل بچی پرې خودل الله د خلکو زړه دوی تمایل کا الله د خلکو زړه دوی تمایل کا هغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده د هر سړي په ځل کې دا خواهش ته چې ما دغه ځای ولیدلې چې په نومي مسلمان دغه دا خواهش لري کاش چې دغه ځای ته لاړې او ما دغه ځای نه ولیدلې دا د ابراهيم عليه السلام دعا ده دعا وختي وا وی الله د خلکو زړه دې ځای ته مایل کې چې دې ځای ته حاضری کوي او راضي ځکه خوشې بیابان ما پکې بچی پرې خدای الله سوکشته وسرم ده ورکه دغه کې معشوم دې سره الله نو خلق ورله خواله را ولکن الله او بیا دعا وکړه الله ورزق اهلهم من الثمرات الله دوی ته د میوونه ورکه د میوونه میوه دوی ته ورکه هغه داسې ځمکه ده چې پاره کې شین بوټي نه وای ابراهيم عليه السلام دعا کوي الله سو ورته ورکه میوه ورته ورکه هغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده مکه مکرمه کې د هر موسم میوه ته ملاوي او تازه بدرته ملاويږي حیران او ارزانم ده ګرانم نه یقین بالاو که حیران بشي حیران یو انار واخله یو انارو په خوراک په استړې شي دومره غټ انارونه دي دا غي ځای کېلی څومره خوندوري کې
دا د ابراهيم عليه السلام او دعا د الله میوي ورته ورکړای نه چې غنمه جوهر ولا ورکا ځکه چې سبا ماشینانو پسې بیا ګرځي سو کو سره شتم نه الله میوي ورله ورکا چې خوند نه مخلي او غذا هم ده هغه ابراهيم عليه السلام دعاګانې الله تبارک وتعالى قبول کړې دي هاجره بیبي په دغه ځای کې پرې خو د ابراهيم عليه السلام ته واپس لاړ شام ته په بتکی کې لګي وبوي لږ خوراکو هغه او خوړل شو به ختم شي هاجری بیبي سره نه د خوراک سو نه د سکاک سو پسینو کې چې کمپوي هغه موچ هغه وځي چې په خو د خوراک نه پیدا کیږي خوراک نه پیدا کم تر پر راغلی وي په خپلم د لوګي او تند نه بدخاله شو او دلته چې بغیږي کې کم ماشوم دی هغه د تند نه بدخاله شو هاجری بیبي د صفا او مروه په منځ کې دغه تکي ناسته ده او اسماعیل علیه السلام سره بغیږي کړي او د تند نه بدخاله دی نو بچي داسې په شګو کې سم لو کې خودو او لاړه د صفا غونډۍ ته وختله چې د صفا غونډۍ ته وختله داسې غیر چاپیره وکتل غیر چاپیره وکتل چې څوک په نظر باندې راشي زه ورته هم چې اے د الله بندګانو مونږ سره لګ امداد وکړي لګ وبو خوراک بچی راته مړ کیږي غیر چاپیره وکتل څه اوازونه یې وکړلو او هلته کې څوک واخو خوشي شګې وي خوشې بیابان او هېڅ په نظر رانلو نو ښکته د صفا غونډۍ نه راکوزه شوه نو د اسماعیل علیه السلام خواله براله نو د هغې ځای نه یې منډې کړې مروه غونډۍ ته وختله اوس خو هغه غونډکۍ داسې لږې لږې ښکاري خیر ښکتې چتونو ته چې لاړ شي بیا د ویښ هغه غرونه د لا شته دی ښه د ټولو لاندې چت ته چې لاړ شي اکثر دا سغې اوس په برې چتونو کې کېږي نو مروه غونډۍ ته لاړه چې مروه غونډۍ ته لاړه داسې ګیر چاپېره وکتل او اوازونه یې وکړو چې د الله بندګانو که څوک یې ما ته اواز راکړې بچی راته د تندې نه مړ کېږي خو هغې ځای نه هم جواب میلاو نه شو نو د مروه غونډۍ نه بیا راکوزه شوله نو علما لیکي وایي دا اوس خو هلته کې ګټان مټان نشته دی که نه دا صفا مروه دا دوه غونډکۍ وي په دې منځ کې غټ غټ ګټان وو او جاړې وي او ونې وي د کیکر بوټي وو نو دا به چې ښکته راکوزه شو نو د اسماعیل علیه السلام به یې د سترګو نه پناه شو چې غونډۍ د پاسه به ولاړو خو د برې نه به یې لیدو خو چې ښکته به راکوزه شو هغه به د دې جاړو ماړو د دې ګټانو په شا شو دی به نه لیدو نو دی به په دې ګټانو او په دې جاخو کې رامنډې کړې چې ځان بچي له ورسو ماسې نه چې شرمخانې رانه وخوري او مړ به یې کو ژوندی د تندې نه به مړ شوی وي نو دی به رامنډې والې نو چې رامنډې کړې سرتور سر خیال پې خپې د هغې خواله به یې رامنډې کړې نو هغه ته به بیا کېناسته نو عزت صاحب پکې شته ژوندی دی نو بیا به یې منډه کړه صفا غونډۍ ته به وختله نو صفا په غونډۍ کې به یې اوازونه وکړو دا داسې منډې سرتور سر او خپیال بې خپې وي او چې ښکته راکوزه شي نو په دې منډه ځان بچی له رسوي چې ژوندی دی کو مړ دی ځان له په منډه باندې رسوي داسې اووه چکرې ولو نو چې د مروه غونډۍ ته وخته که نه او اواز یې وکړو نو جواب ورته میلاو شو جواب ورته میلاو شو یو خو بل خو یې وکته څوک شته دی نه بیا یې اواز وکړو بیا ورته جواب میلاو شو چې بچي طرف ته یې وکتل نو خوا ته سره یو سړی ناست دی او د اوبو چینه ورته ښکاره کړې ده نو دې چې رامنډې کړې هغه جبریل علیه السلام په انساني شکل کې راغلی دا چې راورسېده سړی ورکو چینه ښکاره شوې وه وي دې زر زر شګې راتاو کړلې د هغې نه وي زم 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 نبي علیه السلام فرمایلي وي هاجري مور کو تېنه دا شګې نه وي تاو کړې دا زمزم به د ډېر حده پورې خورې شوې وي خو هغې زر په دغه ځای باندې را ایسارې کړې وي اوبه دي زه به یې ځاله دلته ایسارې کړم هسې نه چې بیا رانه وچې شي چېرته هغې ځای کې هغه اوبه یې را ایسارې کړې په خپله ترې وڅکلې او بچي ته یې وڅکولې هغه د زمزم چینه ده الحمدلله اوس دې نه مسلمانان اوبه څښي او ډېرې برکتي اوبه دي او ډېرې خوږې اوبه دي هر ملک ته چې ته لاړ شي د اوبو خوند بدلېږي که نه خو د زمزم اوبه چې د هر ملک انسان راشي په هغه باندې خوږې لګي هغه ته د هغې د خوند فرق نه محسوسېږي حالانکه د هر ملک د اوبو خوند جدا جدا وي خو د زمزم اوبه په هر انسان باندې خوږې لګي او دارنګې د ملک اوبه چې بدل شي نو سړي باندې بد هم راځي که نه زمزم اوبه په هر چا باندې سمې راځي الله دې مونږ ټول بوزي الله دې مونږ بار بار بوزي چې کله لاړ شي که نه نو د زمزم اوبه ډېرې څکه او دغه رنګ چې کله دې وڅکلې ځان دې موړ کړو که نه نو په ګیلاس کې دې اوبه راوله دا مخ پې وینځه اډیزمینې پرتې پای کې به خلک مخونه وینځي دا مخ پې وینځه په دې سرې ځان ته واړوه په دې بدن یې ځان ته واړوه ځان پسې حرام که زمزم اوبه ډېرې څکه هغه د زمزم اوبه دي چې دا جبري علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دپاره ښکاره کړې